د اولاد د حصول دپاره چې د چا اولاد نه کیږي که هغه دا وظیفه وکړي البارئ المصور الله جل جلاله به هغوی ته نارینه اولاد ورکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما رونو او خویندو که د چا اولاد نه کیږي او ډیر زیات دمونه درخه هر څه پسې وګرځېده، ډاکټرانو باندې ستړي شولو، هر قسم دوایي هر قسم ټوټکې یې استعمال کړئ، خو لا تر اوسه پورې د هغوی اولاد نه کیږي. د واده وخت ډیر شوی دی، لیکن د هغوی په زړه کې یوه تمنا او یوه آرزو ده د اولاد، او هغه اولاد دا کومه آرزو چې ده هغه لا تر اوسه پورې نه ده پوره شوې. نن درته د البارئ المصور چې دا کومه وظیفه درته ښیمه، دا وظیفه صرف او صرف 7 پیرې کول دي په ورځ کې. 7 ورځې مسلسل وکړې، 7 پیرې. ډېره انتهایي اسانه وظیفه ده. انشاء الله چې الله جل جلاله به تاسو ته نیکمله صالح او نر اولاد درکړي. خو د دې وظیفې طریقه لږه شان جدا ده. په ورځ کې 7 کرته کول دي، خو طریقې لږه جدا ده. هغه طریقه درته ښیم. د ټولو اول دا خبر یاد ساتئ چې کله هم سوال کوئ نو یوازې د اولاد سوال مه کوئ، ورسره د نیکمله اولاد سوال کوئ. ډېر کرته زموږ اولاد پیدا شي لیکن موږ د نیکمله سوال نه کړی، بیا هغه زموږ دپاره دردسر شي. دې دپاره چې کله هم سوال کوئ نو الله ماته نیکمله صالح اولاد راکړي. داسې سوال کوئ نو الله جل شانه به درته نیک اولاد درکوي. دویمه خبره چې موږ به کامله بروسه او کامل یقین په الله جل جلاله باندې ساتو. زموږ د تمامو کارونو سرته رسونکی ذات او تمامو کارونو لره پوره کوونکی ذات هغه صرف او صرف الله جل جلاله دی. دا کار د الله جل جلاله نه علاوه بل څوک نشي کولی. موږ به د خپله معامله الله جل جلاله ته سپارو. راځئ د دې وظیفې کولو طریقه درته ښیم چې البارئ المصور وظیفه به موږ څنګه کوو او په کومې طریقې سره به یې کوو او څومره به یې کوو. که د چا په زړه کې د اولاد خواهش وي او د دوی د خواهش نه پوره کیږي، ټوټکې استعمال کړي، ډاکټرانو باندې ستړي شول، وظایفو باندې ستړي شول، لیکن د هغوی د اولاد خواهش پوره نه شولو، نن نه دي هغه زنانه چې هغه بلکل شنډی، د هغې حمل بلکل قرار نه نیسي یا ونیسي خو دوباره وغورځېږي، څه نه څه مصیبت راشي او حمل یې ضایع شي، یعنې اولاد د هغوی بهینه کیږي. هغه زنانه دی 7 ورځې مسلسل روجې ونیسي، یعنې یو بل پسې دی 7 ورځې دا روجې ونیسي، خو د دې په دې منځ کې به چوټي نه کوي، او بل مکمل په تقوا پرهیزګارۍ کې به د 7 ورځې ګرځي. او روزانه چې کله روجې ماتې وکړي نو د روجې ماتې نه پس دی روجې ماتې به د ټولو اول کې په اوبو سره صفا ساده اوبه به راوالي، په هغې باندې روجې ماتې وکړي، او د هغې نه پس به بل څه نه خوري، ډایرکټ به کښېني او ښه په توجه سره او ښه په قلار او ښه په سر سره دا وظیفه دې 7 کرته وکړي. البارئ المصور، البارئ المصور، البارئ المصور، دا دې 7 کرته وکړي. او چې کله دا وظیفه کوي نو په ذهن کې دغه حاضر ساتي چې زما ماته د الله جل شانه نیک اولاد راکړي او نارینه اولاد د الله جل جلاله راکړي. دا د ځان سره ذهن کې حاضر ساتي. انشاء الله 7 ورځې مسلسل دا عمل وکړي، انشاء الله چې الله جل جلاله به د دې عمل په برکت سره تاسو ته یو ډېر نیک او صالح اولاد درکړي. داسې اولاد به درته رب العالمین درکړي چې د ستاسو د زړه خواهش به وي او ستاسو د زړه ارمان به وي. ډېره زیاته زبردسته وظیفه مې درته وښوله، یقینا چې ډېره زیاته مجربه وظیفه ده. که تاسو د دې شرطونو لحاظ وساتلو دغه چې دی تاسو به سره 7 روجې نیسئ او دا وظیفه هم په دغې طریقې سره چې کومې طریقه مې درته وښوله، انشاءالله چې د دې وظیفې په برکت سره به الله جل جلاله تاسو ته به یو نیک اولاد درکړي.
او که دنه کیدی شي د دې 7 ورځو نه علاوه د ماښام د منځه نه پس تاسو کینئ او 7 کرته البارئ المصور وظیفه کوئ روزانه چې څومره د حمل موده وي دومره وخته پورې تاسو دا کوئ انشاءالله چې الله جل جلاله به تاسو ته یو نیک صالح او متقي فرزګاره اولاد درکړي نو یو ډېره ښکلې زبردست وظیفه مې درته وښوله بلکل یې تاسو کولی شئ تاسو ټولو ته د دې مکمل اجازه شته هر څوک د دې نه مکمل فایده اخیستلی شي